د اسلامي امارت د واکمنۍ د چارواکو او مشرانو ترمنځ یو ځل بیا د اختلافونو راپورونه خپاره شوي. د پاکستان د غوښتنو پر وړاندې د نوموړې واکمنۍ د چارواکو ترمنځ ژور اختلافونه رامنځته شوي دي. د پاکستان کومو غوښتنو یاد چارواکي کړکېچ ته رسولي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. پاکستان په وار پر کابل له واکمنو طالبانو غوښتي چې د ټي ټي پي وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي، خو د دې مسلې په تړاو د طالبانو ترمنځ ژور اختلافونه شته. ډان ورځپاڼه کاږي چې تر اوسه د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پي د مهارولو کوم عملي څرک نه لیدل کیږي. په مقاله کې هم مهاله راغلي چې په پاکستان کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت ترنګلی کیدونکی دی. همداراز د ملګرو ملتونو تازه راپور ته هم اشاره شوې چې له مخې یې د طالبانو ځینې غړي دې پایلې ته رسیدلي چې له ټي ټي پي سره د اړیکو دوام نه یوازې د افغانستان د کورني امنیت لپاره د زیان وړ دی، بلکې د ټولې سیمې د ټیکاو لپاره هم خطرناک تمامیږي. د دغه نظر کسان له خپل مشرتابه غواړي چې له پاکستانیو طالبانو څخه واټن واخلي او یوه روښانه تګلاره د دې ډلې د حضور او فعالیتونو په اړه خپله کړي. خو ډان ورځپاڼه تحلیل کوي د طالبانو دننه د پریکړو جوړښت داسې دی چې د ځینو اصلاح طلبو یا احتیاطي غړو نظریات تر دې دمه د ډلې پر رسمي سیاست چندان اغیزه نه لري. له همدې امله د پاکستانیو طالبانو له تحریک سره همکاري او هغوی ته پناه ورکول لا هم دوام لري. یا د ډلې ته نه یوازې دا چې په افغانستان کې امن په تنظیم برابر شوي، بلکې د لوجستیکي او عملیاتي ملاتړ څخه هم برخمنه ده. مقاله وړاندې لیکي ټي ټي پي نه یوازې له افغان طالبانو سره بلکې له نورو ډلو لکه داعش خراسان او القاعدې سره هم اړیکې لري، او دا حالت ښایي د سیمې په کچه د نوو ترهګریزو ټلوالو د رامنځته کېدو لامل شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.